بسم الله الرحمن الرحیم. وجود تنا، یعنی د انسان چې دا کم وجود دی، دا کمه تنه د مونږ ورته په پښتو کې تنه وایو، دې ته په انګلیش کې وایي باډي. راځئ چې د دې د یو څو حصو نومونه زده کړو. مخ، یعنی دا کم مخ چې دی دې ته په انګلیش کې فیس وایي، FACE فیس. تندی، دې تندي ته په انګلیش کې وایي فورهیډ تندی. کوپړی، یعنی دا کوپړی چې کومه ده دې ته وایي په انګلیش کې سکول کوپړی. شونډو ته وایي لیپس. زنې ته وایي چین، CHIN چین، زنه. ژبه ټانګ. د وریځې چیک غمبوري، یعنی دې غمبوري ته وایي چیک. جامه، موږ چې ورته په پښتو کې جامه وایو، جامه دې ته وایي TAW، ټا ویلی شي، ټي الف ټا. جامه. بریتو ته وایي موسټیچ نشي ویلی، موسټیچ بریت. پوزه نوز. غاښونه ټیت. ږیره بیارډ BEARD ږیره. مری نیک. چیسټ سینه، یعنی دې ته سینه وایي. او دا کم چې ښکاري، یعنی د زنانه سینې چې کمې دي دې ته په انګلیش کې بابز وایي، BOOBS باب سینې، یعنی سینه. باب سینې، دې ته سینې وایي په انګلیش کې، بابز ورته وایي په انګلیش کې. بیلی خېټه، یعنی دې خېټې ته په انګلیش کې بیلی وایي، بیلی. ملا، موږ چې ورته په پښتو کې ملا وایو، یعنی شا، دې ته وایي بیک. او د ملا دا تیر، یعنی دا اوږد اډوکی چې کوم دی دې ته موږ د ملا تیر وایو، دې ته په انګلیش کې وایي سپاین. د ملا تیر سپاین. جوړ، یعنی دا کم ځایونه چې دي، دا جوړونه چې دي دې ته موږ په پښتو کې جوړونه وایو، دې ته په انګلیش کې جاینټ وایي، جاینټ. پتون، او دې ځایونو ته موږ دې ته خلک ډېر مختلف نومونه وایي، خو موږ ورته پتون وایو، پتونونه. دې ته په انګلیش کې وایي تای، THIGH تای. کاف، د زنګون نه دا لاندې حصه چې کومه ده او د خپې نه دا راپاس، یعنی دا خپه ورسره نه ده، دې ځای ته صرف وایي کاف، دې ته وایي کاف. تروټ، په مرۍ کې چې دا کمه غوټه ده دې ته په انګلیش کې تروټ وایي، تروټ. ګوتې فنګر، ګوتې فنګر. تم، یعنی د غټې ګوتې ته وایي تم، غټه ګوته. نوم، موږ چې ورته په پښتو کې نوم وایي، نیول. سنګل، یعنی سنګل، البو سنګل. ټاو، TOE ټاو، دا ټاو ویلی، TOE ټاو. د خپو ګوتو ته وایي ټاو، د خپو ګوتې ټاو. خیل، پونده، دې پوندې ته وایي هیل، HEEL هیل، پونده. انکل، په خپو کې چې دا کم اډوکي دي دا موږ چې ورته ګیټۍ وایو، دې ته په انګلیش کې وایي انکل ګیټۍ. موټی، یعنی دا لاس چې رابند کې دې ته وایي موټی، موږ ورته په پښتو کې موټی وایو، په انګلیش کې ورته وایي فیسټ. موټی. خپې فوټ. لاس هینډ. نی KNEE، دې سره دا کې نشي ویلی، دا کې سایلنټ دی، NEE ویلی شي، نی. زنګون،
زنګون موږ چې ورته په پښتو کې زنګون وایو په انګلیش کې ورته نی وایي نی. او دا بل تصویر چې ستاسو په مخامخ دی یعنی دا سور نشان چې ترې تاو دی دیتا دا د تشو امتیازو ځای دی. دا چې کله د میل وینو هغې ته وایي ډیک، د میل هغې ته وایي ډیک، او د فیمیل چې وي هغې ته وایي ویجینا، د فیمیل هغې ته وایي ویجینا.